زابل ولایت ته راغلي یو مرکز کلات زما د ورور واده دی. دی وایي زما په خوښه کوې مالیه زه په خپله خوښه کوم. د موټر سره ماده سو نو په خیر سره ذکرا ده لاسونه ښکاره لاسونه ښکاره که واه واه واه. روان د کابل پر طرف کاکړانو چې نه ورته وایي هلته دوی راته انتظار دي. ښایسته جامه جوړیږي د زابل ولایت په مربوطاتو کې. دا موټر را رسېدلی دی دا افسر دی دا ډاکټر صاحب دی زما لپاره دغه دی دا هم زما د پارټۍ څخه دي. نجیب ځینې راوتښتېدو چای مو نه ویې څښلې د سهار راهیسې دلته ناست یم. وینې دغه دی د ډاکټر صاحب د شنو چایو سره ښه ښایسته وطني توت هم راوړي دي. وینې دوستان قریبان دي وینې اوس دې خدمت کوي موږ ورته ولاړ کور یې ودانه. السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. نو لکه څنګه چې مې یو څو ورځې مخکې درته ویلي وم ما یو زیری نو زابل ولایت ته راغلي یو مرکز کلات زما د ورور واده دی نو دغه زیری مې در سره شریکوی. دا د موټر مې اماده کوي پرې مې ولی د خیره سره بجې دی یوه نو بیا یې موټر د خیره سره ګلپوشۍ ته موټر ګلپوشه کوو نو ګلپوشۍ ته یې درو بیا پر دا 2:30 بجې د خیره سره زموږ ټوله مراسم در باندې وینو چې زموږ د واده څنګه مراسم یې څنګه ورایي. نو واده چې دی د کابل څخه را روان دی موږ یې مخ ته ورځو د خیره سره. نو یو لنډه ویډیو درته جوړوه تاسو به هم ساعت را سره تیر سي او زموږ به خوشحالي سي او یو یادګار به هم سي د خیره. نو تاسو راځئ بلاګ را سره تعقیب کړئ خوند را سره پر واخلئ. دا د زابل په ولایت کې دې ته وایي د سراپانو کوڅه دا د سراپانو کوڅه ده. نو خدای دې وکړي چې نوبت راته پیدا سي د ګلپوشۍ. ډاکټر صاحب هم را سره دی د کامرې چارې پر مخ وړي. کوشش وکړئ خرابې پېښه نه کړي. د موټر مو ورته ودروی نو دی وایي زما په خوښه کوې مالیه زه په خپله خوښه کوم. هغه د ګلپوشۍ دوکان دی زه په خپله خوښه کوم. دی وایي زه به ډیزاین دا کړم مالیه یو سور سور داسې ګل ورکوم بیا انشاءالله در ښکاروم. صحیح ده د موټر سره ماده سو نو په خیر سره یاده لیده نو موږ دلته بیا ورولو موټر به دې خواته راولو دغه دی زما ټوله دوستان سره راغلي دي. دا زویا د زویا څنګه یې هغه ذکرا ده لاسونه ښکاره لاسونه ښکاره که واه واه واه. دې ولې کالي نه دي اغوستي ها دا دې وینې ټوله دوستان سره راجمع سوي خوشحالي خو نو دغه ورځ یا کالي مالي مې سره واخیستل ځان مو اماده کړئ دا د خیره سره را اماده کېږي د خیره سره. څنګه چې ما درته وویل مال زموږ ورځ چې ده میانه وې نو هغه د کابل لخوا څخه ده نو اوس موږ د خیره سره مخ ته ورځو ځایونه مو اماده کړي دي نو ستاسو سره هم دا زموږ د خوشحالۍ لحظې شریکوو. حرکت وکئ زابل ولایت دی مرکز کلات نو موږ روان یو د کابل پر طرف کاکړانو چې نه ورته وایي هلته دوی راته انتظار دي. د هغې خوا چې مو یو موټر را استولی و بېرته را رسېدلی دي بس دا د یو موټر مخ ته دی او بل د نایو موټر به دغه دی تاسو ته در معلومېږي وینې دا سړک هم د زابل ولایت نوی جوړ سوی دی ښې پراخ هم کوي
ډېر رش کش یې ډېر کم کړی و ښایسته جامه جوړیږي زابل ولایت په مربوطاتو کې بابا ګک ورته وایي موږ بالا خپل هدف ته نږدې روان یو سوکه سوکه د بابا صاحب په نامه ده بابا صاحب د مسجد جامع په نامه ده دا د دې ته وایي د کاکړانو چینه دا ډېر مشهور ځای دی دا د وینې ټوله دا د موټران انتظار دی دغه یو موټر مې پسې استولی و دا موټر را رسېدلی دی خانزاد صاحب نجیب خو ویني خانزاد صاحب خدای دې راوله څنګه یې جوړ یې ښه ناغه وې یو څه خیر یې سې ډېره مننه اوه نجیب جانه ته څنګه یې نجیبه جوړ یې ښه په خیر یې تا ته به نو موبایل سړی دا رقم نیسي یو ګړی به دلته یو څو عکسونه واخله زما یو څو عکسونه به درسه واخله دلته ودرېږي زوم خو وینئ ګوره دغه زوم دي صحیح دغه دې عکسونه اخلي ښه ولاړ دی دا کاریجان دی دا غټ ځوان دا زما دا کار دا افسر دی دا ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب خو مو پېژني زویا او ذکرا دغه ده دغه ده زویا او ذکرا ویني درځئ درځئ ته مخته شه درځئ بیا به هلته د کور سره عکسونه واخلو سایت سم عکسونه راځي راځئ د خیر سره یو دوه خپاره دوه نفره دغه دی دا هم زما د پارټۍ څخه دي عطر مو ولیدې راځئ ور وخېځئ لین به نه خرابوئ هېڅوک هم راځه ماما ځو ډاکټر صاحب درځئ ډاکټر صاحب خو به نو پېژنئ اوه دغه ځای به راسي ختمېږي ځو به د خیر سره بېرته کرار کرار د کور په طرف یم ګورې څو شاته ونیسو نو عکسونه موږ ونیوله ځینې ځینې هدفونه د اکثره ډاکټر صاحب کوشش وکړئ چې موټر ونه ځغلوئ هېڅوک طبیعت راغلی نو وخت مو په دې خاطر تېر نه کوي موږ د کابله چې میلمانه راغلي دي هغه به خسته سوي سره روان یم او ماما خپل بانډارم کوو یوار یوار ستاسو دپاره شاټ هم نیسو او مخامخ د زابل ولایت بلاحصار دی دا غونډۍ چې ده او دوې حدیث پکښې معلومیږي واده خو په ښه کیسه راورسېدو ښایسته مراسمو بس ډېر خوند یې وکړ او
ډاکټر صاحب خانزاد مې یو ځل بیا ولیدله ښه ډېر دوستانو ویل چې ته نه ورځې پر این بیا چې ما او دا خو دا مراسم و انشاءالله ماښام نور مراسم هم لرو د ډوډۍ مراسم وي نو بیا به انشاءالله وروسته خبرې کوو صحیح دی زه یم هغه دې ویني ډاکټر صاحب دی شاته نجیب به ویني نو هغه مراسم خو پای ته ورسېدل هغه د چا خبره ناوې مو کور ته ورسوله ښه په خیر سره اوس نو ځو هغه ځای ته چیرې چې موږ د ډوډۍ بندوبست نیولی دی یا مو د ډوډۍ تیاری کړی دی هغه ځای ته ځو د خیر سرای ته زموږ بل سرای دی دلته بل ځای نو هلته مو د ډوډۍ سیستم برابر کړی دی هغه ځای به ووینو ماښام به ډوډۍ ووینو ورې به کښتې نو ډېر ستړي یو ټوله ورځ ګرځېدلي کوشش به وکړو چې د همسایګانو څه چای در پیدا کړو څنګه نجیب جان نو ورا او واده او سیستم تر اوسه بیخي په خیر دی نو یو څو شاټونه به لا ماښام سره ولرو بیا به زموږ د مراسمو شاټونه درته ونیسم نو تاسو را سره پاته سئ دوی و کارونه مو سره پرېښول ښه ما و ډاکټر صاحب و نجیب ځینې را وتښتېدو چای مو نه وې څښلې د سهار راهیسې دغه ځای ته رالو وینې دا بادامګل ماڼۍ دې ته وایه ټوله خلک دلته په منظره راځي وینې دلته ناست وینې دغه ده لاندې ټوله ښار دی دلته ټوله خلک په میله راځي ګوره ناست دی نجیب جانه یوه مسله لرو د ډاکټر صاحب د شنو شایو سره ښه ښایسته وطني توت هم راوړي دي وینې ښه صفات دی و دا ډوډۍ شروع ده ټوله قریبان و نجیب کومه ده ټوله دا دوستان قریبان دي وینې بس دې خدمت کې موږ ورته ولاړ کور یې ودانه